بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا زه ذاکره بارکزی د لومړي ټولګي د ریاضي مضمون د دریم لوست سره د درې عدد لیک او لوست سره ستاسو په خدمت کې یم. چې ګرانو زده کوونکو البته تاسو د دریم عدد لیک او لوست په لومړی ویډیو کې هم موږ سره څه وکړل ولیدل چې درې څه ته وایي، څومره شیانو ته موږ درې ویلی شو او څه رقم په څه ډولونو باندې موږ باید چې درې ولیکو. هغه وه د دریم عدد اول پړاو چې تاسو ته یو عمومي معلوماتو د دریم عدد لپاره. نن موږ راځو د دریم عدد د لیک او د لوست په دویمه برخه کې چې دې کې تاسو ته لږ نور هم در پیژنو چې څه رقم په څه ډول باندې تاسو کولی شئ چې د دریم عدد ولیکئ. ګرانو زده کوونکو درې عدد تاسو ګورئ چې درې عدد په کوم شکل دی. د دریم عدد څه رقم شکل دی؟ په دې ډول. دلته بیا هم تاسو دریو کې ګورئ څنګه چې تاسو د یو عدد کې ولیدل چې دلته یو دانه ډکې و مثلا یا یو دانه خط و. په دویم عدد کې تاسو ګورئ چې وکتل چې دوه دانې ډکې و. په دریم کې تاسو ګورئ چې څو دانې دي؟ یو، دوه، درې. چې شمیرل موږ د ګوتو نه یاد کړل. په لومړی کې تاسو ګوتې ولیدې، د ګوتو اشکال هم ولیدل چې څه رقم موږ په خپلو ګوتو کولی شو چې حساب وکړو. اوس دلته بیا هم تاسو ګورئ چې دریو کې دلته څو شکله دي؟ درې. څو قطعې ګانې دي؟ یو، دوه، درې. ګرانو دلته تاسو په دې ډېر ښه پوه شوئ چې کم شکلونو ته څومره شکلونو ته تاسو درې ویلی شئ چې دا هم د دریو د لیکلو طریقه په حروفو ده. ګرانو زده کوونکو مخکې هم ما تاسو ته وویل چې نور په هر عدد کې به دا اسانه طریقه ځان سره موږ لرو چې هغه یو وړه قطعه ده د لوبیا سره. تاسو ټول باید نن دا کار وکئ. په یو وړوکي بوتل کې ځان سره لوبیا دانې واچوئ. دې کې چې کله تاسو غواړئ شمیر وکئ څو دانې باید لوبیاګانې واخلئ. کله چې موږ درې لرو دا څو دانې دي؟ درې؟ نه، آفرین، دا څو دانې؟ یو. که دې سره موږ یو بل هم ډېر کو دا درې شو؟ نه، دوه. او دای هم درې. درې لوبیاګانې موږ حساب کړئ چې دا هیڅکله تاسو مه هېروئ چې ځان سره باید د لوبیا یوه وړه قطعه هر کله چې حساب کوئ وساتئ. اوس خو ستاسو د حساب لومړی پړاوونه دي. کله چې عددونه ډېرېږي 10 پورې تاسو ګوتو سره هم حساب کولی شئ. کله چې هغې نه پاس لاړ شي نو بیا د لوبیا ساتل تاسو ته ډېر ضروري دي. ګرانو زده کوونکو دلته موږ د دوو او د دریو یا د یو عدد یو تکرار یا یادونه کوو. ګرانو زده کوونکو دلته تاسو ښه په دې انځورونو کې ګورئ چې څو اشکاله دي. لکه په دې یو کې په لومړي کې تاسو ګورئ چې څو دانې زمریان دي؟ یو دانه؟ نه، دوه. یو، دوه. دلته دا چې لرو دې ته څه وایي؟ ډایناسور، چې دا هم یو حیوان و چې اوس نشته. یو، دوه، درې. درې دلته لرو. څو دانې فیلان دي دلته؟ یو دانه. او دلته هم څو دانې تاسو ګورئ څو پړانګه دي؟ دوه. دلته تاسو بیا عددونه لرئ لکه درې، دوه، یو، دوه. دې کې هم تاسو څه باید وکړئ؟ وګورئ، وپېژنئ چې په کوم انځور کې څو دانې شیان دي. صرف هغې انځور نه هغې شمیرې ته یو خط وباسئ. دلته څو دانې زمریان دي؟ دوه. موږ چیرته ګورو چې لیکل شوی؟ موږ دلته هم دوه لرو،
دلته هم 2 لرو خو دا ورته لنډ دی دا خپل خط دې ته وباسو. آفرین. ښه اوس ګورو چې دلته څو دانې ډایناسوره دي. 3 چې ته لیکل شوي 3 اوس موږ ګورو د 3 شکل پیژنو چې 3 دلته لیکل شوي. دا راوړو دې سره. ښه اوس دلته څو دانې فیلان دي؟ 1. څو دانې پړانګه دي؟ 2 چیرته لیکل شوي او 1. ښه 1 ته 1 فیل ته خو مخامخ 1 لیکل شوی. دا راوړو دې سره یو ځای کوو او پړانګ هم څو دي؟ 2. آفرین. ښه دا مو چې تاسو وس کولی شئ چې شکلونه د عددو سره د شمیرو سره څه کوئ؟ یو ځای کوئ. ښه ګرانو اوس دلته بیا هم تاسو ته د 3 شکل در پیژندنه ده چې دې کې هم تاسو څه ګورئ؟ د 3 شکل ګورئ چې په څه رقم لیکل کیږي. د 3 شکل هم د نورو په شان په څه شی په حرکتونو لیکل کیږي. لکه 1 دپاره موږ هم 1 کولی شو په 1 حرکت ولیکو هم په 2 حرکته چې د هغې مختلفه ډولونه تاسو وکتل چې په کومو طریقو تاسو د 1 عدد لیکلی شئ. بیا هم همداسې لاړو 2 ته چې 2 څو حرکتو کې وو؟ آفرین 2 په 2 حرکتو کې وو. اوس 3 ته موږ ګورو چې 3 په څو حرکتو لیکل کیږي؟ 3 په 3 حرکتو لیکل کیږي چې انشاءالله په وروستیو کې به موږ سره څه وکړو؟ د 3 لیک هم زده کړو. او 3 ګرانو په دې باندې هم باید تاسو پوه شئ چې 3 په حروفو باندې هم 3 حرفه لري چې هغه څو دي؟ دال کوم یو دي؟ ر او یا. دا چې دي 3 حرفه هغه 3 حرفه دي چې 3 عدد دی جوړیږي. ښه ګرانو دوستانو څنګه چې تاسو مخکې هم موږ څه وکړل؟ د 0 او د 1 عدد توپیر دپاره موږ څه کړي وو؟ دغسې د هغې پېژندنې دپاره موږ بعضې عددونه قیچي کړل. کوم چې د 0 پورې مربوط وو هغه هم 0 کې کېښودل، کوم چې د 1 پورې مربوط وو 1 پورې. اوس دلته موږ کوم عددونه لرو؟ 2 او 3. ښه ګرانو اوس څه کوو موږ دلته؟ راځئ چې دا ټول سره یو ځای بیل کړو او بیا پوه شو چې 2 باید چیرته کیدو او 1 چیرته. 2 چیرته کیدو بخی او 3 چیرته. تاسو کولی شئ چې په وړو کاغذونو کې 2 شکله وباسئ، 2 ګوتې وباسئ، 2 خطونه وباسئ. ډېر په اسانه کولی شئ چې د دواړو څه وکئ؟ پېژندنه وکئ چې کم 2 دي کم 3 دي او همدغسې نور عددونه چې تاسو مخې ته ځئ او نور عددونه یادوئ هغې کې هم تاسو دا کار کولی شئ. چې دا ډېر تاسو ته ښه دی او کولی شئ چې د عددونو توپیر باندې د دې عملیې په کارولو سره د عددونو توپیر ډېر ښه وپېژنئ. ښه ګرانو اوس دلته مونږه ځان سره څه لرو؟ دا خانې لرو. ښه ګرانو دوستانو اوس تاسو ماته ووایئ چې دې کې څو ټکي دي یا څو نښې دي؟ 3 نه 2 1 2. اوس دا چیرته کیدم؟ د 2 خانه کې که د 3 خانه کې؟ دا باید لاړ شي د 2 خانې ته. دا لاړ شي د 2 خانې ته. ښه اوس موږه دلته څنګه چې ما تاسو ته وویلو چې 3 په حروفو څه رقم لیکل کیږي؟ دال ر یا. دلته اوس دا لیکل شوي 3. ښه دا اوس چیرته کیدم؟ معلوم داره ده چې دلته موږ 3 لرو دا باید چیرته لاړ شي؟ د
دریو خانې ته لاړ شي. آفرین. دا شوې درې. ښه ګرانو، اوس دلته منګه بیا دوه نښې لرو. یو، دوه. ښه، اوس منګه ښه پوهېږو چې دوه چېرته باید کېدو او درې باید چېرته کېدو. دا به راځي دلته. آفرین. ښه ګرانو، اوس دلته منګه څو ګوتې لرو؟ د ګوتو شمېرل تاسو په لومړۍ کې ډېر ښه وکتل او ښه وپېژندل. درې هم داسې حسابولی شو، هم داسې چې دلته هم په همدې طریقه باندې یې شمېرلې. ګورئ، یو، دوه، درې. ښه، دا هم باید چېرته لاړ شي؟ د دریو خانې ته. آفرین. ښه، دلته منګه څو نښې لرو؟ یا څو خطه لرو یا څو شکله لرو؟ درې دانې. یو، دوه، درې. آفرین. بیا هم په دې کې ګورو ګرانو چې دې کې څو دانې دي؟ دې کې هم درې دانې. ګورئ چې ټکي پکې څو دي؟ درې. آفرین. درې. ښه، دې کې بیا ګورو چې څو ګوتې لرو. دلته درې ګوتې وي، دلته تاسو ته هم ښکاري چې دوه ګوتې خلاصې دي که نه، او نورې ګوتې بند دي. آفرین. ښه، دا شوې دوه. ښه، دلته اوس موږ ګورو چې دوه تاسو مخکې هم لوستي وو چې د دوه په حروفو څه رقم لیکل کېږي؟ دال، واو او ه ګردک. دلته څه دي؟ دوه لیکل شوي او دا هم راځي د دوو خانې ته. دلته بیا هم موږ درې نښې لرو. دلته ګورئ چې نښې دوه وي او دلته درې دي. نو دا باید چې د دریو په خانه کې کېدو. راځو خپل اخرني نښې ته چې دا څو دانې دي؟ دلته څو؟ درې. دلته دوه. اوس دا باید چېرته لاړ شي؟ دویم عدد ته. دا دې ګرانو زده کوونکو منګه د دوو او د دریو په توپیر هم پوه شو او د دریم عدد شکل سره او اشکالو سره هم څه شو؟ سره وپېژندل. خدای دې وکړي چې تاسو د نننۍ زده کړې نه مو څه اخیستي وي. تر راتلونکې زده کړې پورې تاسو په لوی الله سپارم. خوشحاله او ښه ورځ ولرئ.